شیخ صاحب محترم په دې روژه کې ډېرو خلکو عادت دا دی چې روژه په خوبونو باندې تېروي، څوک یې په لډو باندې ټوله شپه لډوګانې کې ورځي ودي. آیا د روژې مقصد هم دا دی چې بس صرف وده شه او بس راپاڅېږه د روژه ماتې په ټایم کې؟ دا روژې مقصد دی؟ روژه د عبادت یو میاشت ده، دا د غفلت میاشت نه ده، دا د لډوګانو د تاشونو د خوبونو میاشت نه ده. ځکه په دې روژه کې خاص د انسانانو د بیدارۍ دپاره د الله رب العالمین د طرف نه आवाज کوونکی आवाज کوي، یا باغی الخیر اقبل، ای د خیر طلبګاره ته را مخامخ شه، تکړه شه، تیار شه د الله بندګۍ ته. په روژه کې چې انسان د الله دومره بندګي ونه کړي چې هغه د الله د رحمت مستحق ونه ګرځي، د الله نبی وایي دا ډېر بدبخته دی. والشقي من حرم فيه رحمت الله، بدبخته انسان هغه دی چې څوک په دې روژه کې د الله د رحمت نه محروم شي. او انسان ته د الله جبريل امین خیره کوي چې دا د ذلیل شي، او امین السما محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په امین وای. نو څنګه به یو انسان هغه دا دومره ښکلی سیزن، دومره ښکلی موسم د عبادت هغه په غفلت باندې تېروي، په لهو و لعب باندې تېروي؟ مونږ خو الله د یو مهم مقصد دپاره پیدا کړي. نو دغه ورونه دي بیدار شي، ځکه چې د دې ښکلې موقع نه څوک محروم شو، دا د الله دا ډېر بدبخته انسان دی. دې ته د الله نبي او جبريل السلام خیرې کړي، دا به څنګه خوش قسمته شي؟ نو پکار دا ده چې په دې وخت کې مونږ په الله رب العالمین باندې خپل ځانونه وبخو، یعنې داسې اعمال عبادات وکړو چې الله مو وبخي. Don't forget to like, share and subscribe. Rana Studio Podcast.